बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه الیاس کاکړ یو نظر په سر ټکو د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د امریکا پاکستان بزنس کونسل ډلې ملاقات وکړي د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره په نیویارک کې نامتو پاکستانی امریکن بینکرز ډلې ملاقات وکړي د وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د هرات د وزیر اعظم محمد شیال سودانی ترمنځ لیدل کتل وشو د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د نیپال وزیر اعظم کے پی شرما ملاقات وکړي او اوس د خبرونو تفصیل د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د امریکا پاکستان بزنس کونسل ډلې ملاقات وکړي د لیدو کتو پر مهال د وزیر اعظم ډلې ته د وینا پر مهال ویل چې امریکي سرمایه‌کارانو پام راړول پاملرنه ده امریکي کمپنیانې د حکومت د پالیسیانو څخه ګټه ترلاسه کولی شي هغه ویل چې حکومت بلوطنه سرمایه‌کارانو ته کرنې انفارمیشن ټیکنالوژي توانایي او کان کیندنه کې اسانتیاوې ورکوي د اس آی اف سی مرام د سرمایه‌کارانو ستونزې سمدستي اوارولو او د سہولتکاري له لارې منصوبه بندي عمل درآمد چسپانده کول دي د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره په نیویارک کې نامتو پاکستانی امریکن بینکرز ډلې ملاقات وکړي د لیدو کتو پر مهال و امریکي بینکرانو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاري بلنه ورکړه د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته د اسانتیا لپاره پیاوړي مایکرو اکونومیک چاپیریال پر ځای شولو لپاره حکومت د ارادي غبرګون وکړي وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویل چې د حکومتي ګامونو له کبله په معاشي اشاریو کې شواله راغلي دي هغه ویل چې د موډیز لخوا د پاکستان په کریډټ ریټینګ کې اضافه شوې ده د وزیر اعظم محمد شهباز شریف او د هرات د وزیر اعظم محمد شیال سودانی ترمنځ لیدل کتل وسو د لیدو کتو پر مهال دوه اړخیزه اړیکې نور زیاتولو باندې یووالی وسو وزیر اعظم پاکستانی زیارت کوونکو لپاره په انتظاماتو باندې د هراکي حکومت هڅې وستایلې مرستې د پراختیا ورکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ استعداد څخه ګټه ترلاسه کولو پریکړه هم وکړل شوه دواړو مخورو په غزه کې سمدستي جنگ بندولو او فلسطیني خویندو هورونو ته انساني مرستو بیله ځنډه ورکولو لپاره اسې نورې اثر لرونکي کولو باندې ټینګار وکړي د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د نیپال وزیر اعظم کے پی شرما ملاقات وکړي د لیدو کتو پر مهال دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزه مرستې ته وده ورکولو ارادي غبرګون وکړل شو دواړو مشرانو ګڼ اړخیزه مرسته په ځانګړې توګه تجارتي اقتصادي او سیلګري په څانګو کې مرسته نوره پیاوړه کولو هیلو څرګندونه وکړل شوه د معاشي پیاوړتیا لپاره د حکومت او آی ایم ایف په مرستو جاري ساتلو باندې یووالی ترسره شوی دی وزیر اعظم شهباز شریف او د نړیوال مالیاتي فنډز منیجنګ ډایریکټري کرشینا جارجویا تر مابین لیدل کتل وسو وزیر اعظم د 100 ارب ډالرو د پروګرام پر منځوري باندې د آی ایم ایف د ملاتړ مننه وکړه او د موسمیاتي بدلون لپاره د مالی مرستو د فعالیت پر سمدلاسه اړتیا باندې هم خبره وسوه د سفران وفاقي وزیر انجنیر امیر مقام وهلی دی چې د بلوچستان ترقی د حکومت لومړی پاملرنه ده په کوټکی او کول مایننز د دستوري ته وینا کولو پر وخت هغه ویل چې بلوچستان د پاکستان زړه دی ټولې ادارې او وفاق او صوبایي حکومت د بلوچستان د ترقی لپاره یو ځای دی ریپورت کوي له کوټ څخه وقار احمد वफाकी वजीर सफरान इंजीनियर अब्दुल मुकाम का कहना है बलूचिस्तान पाकिस्तान की शहरग है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हुकूमत, इदारे और अवाम एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान को तरक्की देना हमारी तरजीहात में अव्वलीन है। माली बहरान के बावजूद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी PSDP में बलूचिस्तान का हिस्सा पंजाब रखा गया है। ये पाकिस्तान हम सबका है,
پاکستان بات کرتے ہیں تو آپ کو کبھی اس مومنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جو اینٹی پاکستان سلوگن لگاتا ہے وہ تو کسی اور سے کچھ لے کر وہی بات کرتے. بیرونی دنیا کی پاکستان دشمنوں کا ایجنٹ بن کر بات کرتے, اور جو اس ملک میں امن کو تباہ کرتے وہ نہ مسلمان ہے, نہ بلوچی ہے, نہ پٹھان ہے, وہ میں کہتا ہوں انسان ہی بھی نہیں ہے. تو ادارے ہو, خواہ وہی حکومت ہے صوبائی, خواہ یا کہ عوام ہے, ایک ہی نعرہ ہے کہ پاکستان ہے, بلوچستان پاکستان کا شارگ ہے اور رہے گا. کوئی مائی کا لال نعرے جتنے بھی لگا سکتے اور اپنے وہی لیے ہوئے جو کچھ باہر سے لیے ہوئے اس کو حلال کرنے کے لیے لگے ہوئیں گے, مگر کوئی بات دوسری نہیں ہو سکتی کہ بلوچستان اور چیزیں اور پاکستان اور سارا ایک ہی پاکستان ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہی رہے گا. انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا معاشی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز امن اور سازگار ماحول ہے. کوشش اور عزم بلوچستان کے معدنی وسائل کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے عام آدمی کی حالت کو بہتر بنانا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سب سے زیادہ توجہ بلوچستان کی ترقی پر ہے. محمد شہباز شریف کی دلچسپی کی وجہ سے بلوچستان کے 28,000 ٹیوب ویلوں کی سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دی گئی. پروجیکٹ کے 70% اخراجات بھی وفاق ادا کرے گا. ہماری حکومت کی ترجیحات میں بلوچستان کی ترقی سرفہرست ہے. اگر آج آپ پورے پاکستان کی PSDP لے لیں, ان مشکل ترین حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ اور قیادت میں جو مالی بحران ہے آپ سب کے سامنے, مگر اس بدترین مالی بحران کے باوجود اس سال بلوچستان کی ترقی کے لیے پنجاب سے بھی زیادہ حصہ رکھا گیا, اور وہ 130 ارب پر مشتمل ہے کہ 130 ارب روپے PSDP میں بلوچستان کے لیے رکھے گئے. ابھی 50% سے بھی زیادہ ایکسپورٹ گوادر پورٹ سے ہوگی. گوادر پورٹ سے چیزیں باہر سے بھی آئیں گے اور یہاں سے بھی بھیجیں گے, تاکہ واقعی عملی شکل جو بات ہم پہلے سے ہو رہی کئی سالوں سے, اس کو انشاءاللہ تعالی یہ حکومت عملی جامہ پہنا کے رکھے گی. وفاقی وزیر امیر مقام کی کوئٹہ میں گورنر بلوچستان سے ملاقات بھی ہوئی. ملاقات میں بلوچستان کے اہم ایشوز پر تبادلہ خیال ہوا. انجینئر امیر مقام نے بلوچستان دورے میں قائد ریزیڈنسی زیارت کا بھی دورہ کیا. انہوں نے ریزیڈنسی میں قائد کے زیر استعمال رہنے والی چیزیں دیکھیں اور تاریخی نوادرات میں گہری دلچسپی لی. زیارت دورے میں مسلم لیگ نون بلوچستان کے پارٹی ورکرز نے بھی وفاقی وزیر سے ملاقات کی. ملاقات میں بلوچستان یا PMLN بلوچستان کے تنظیمی معاملات پر غور کیا گیا. وقار احمد, PTV نیوز, کوئٹہ. د بلوچستان په جلسو کې د لوی جرګې بندوبست کړل شوی و. په جرګه کې بلوچستان گورنر جعفر مندوخیل او د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگٹی, کمانډر بلوچستان کور لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد خان, قبایلي مشرانو, لوړ پوړو, سیول او عسکري چارواکو او اوضاعي خلکو ګډون وکړي. په دې موقع باندې ګډون کوونکو د ژوب د قبایلي مشرانو په ملتیا د بېلابېلو ټولنو د استازو سره ولیدل او د سیمې د ستونزو په هکله یې پوښتنه وکړه. د جرګې په پای کې ځایي مشرانو د حکومت او پاک پوج په مرسته باندې د باور څرګندونه وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگٹی د سیلګرۍ د نړیوالې ورځې په موقع باندې په خپل پیغام کې ویلي دي چې نن د سیلګرۍ نړیواله ورځ ده چې د سیاحت او امن تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. په بلوچستان کې سیلګرۍ ته وده ورکولو په هکله کړنلاره جوړول کیږي. بلوچستان د سیلګرۍ په توګه د نړۍ ښایسته سیمه ده. بلوچستان کې د هرې ټولنې خلک اوسي. د بلوچستان اوسیدونکي په خپلو پخوانیو روایاتو باندې نن هم قایمه دي. وزیر اعلی څرګنده کړه چې د پاکستان په نیمه رقبه باندې قایم د بلوچستان سیمه د دریابونو, میداني سیمو, ریګستاني مځکو او د اوچتو غرونو له کبله مشهوره ده. د جغرافیې په هکله د سیمه په زړه پورې حیثیت لري. بلوچستان د حکومت په زړه پورې سیلګرۍ مرکز جوړولو پخه اراده لرو. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د سیلګرۍ د نړیوالې ورځې په موقع باندې د بلوچستان د تاریخي سیلګرۍ د ځایي قائد اعظم ریزیډنسي څخه په خپل ځانګړي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په ځانګړي دلچسپي سره په پاکستان کې په ځانګړي توګه په صوبه بلوچستان کې د سیلګرۍ د ودې لپاره په زړه پورې اقدامات کول کیږي. په بلوچستان کې د قدرت لخوا څخه قدرتي شایسته نظارې د 200 څخه زیاته شایسته ساحلي تراټه, میرګړ, ریګستان, ګرمي او یخي سیمې د سیلګرۍ دپاره نوي مرکزونه جوړېدای شي.
د صنعت او ارپد صوبایي سلاکار په مشرۍ کې په هب کې د خلاصي کچارۍ بندوبست کړل شوی و. په خلاصه کچارۍ کې انتظامی افسرانو، سیاسي او ولسي مخورو او خلکو ګډون وکړي. خلکو د نادره لایبرري، منسپل سرویسز او د کیا الیکټریک په چارو باندې شکایات وړاندې کړل. د لوکل ډومیسایل ستونزو د هوارولو لپاره په سمدستي توګه ډیپټي کمشنر ته احکامات جاری کړل شو. د صنعت او ارپد سلاکار میر علي حسن زیری خلاصي کچارۍ ته د وینا کولو پر وخت ویل چې صدر مملکت آصف علي زرداری د زیارکشانو لپاره د 3000 لیبر کوارټرانو منځوري ورکړې ده او په ضلع هب کې د اوږدې مودې څخه بند 3 سکولان لا هم په حاله کړل شوي دي. د ضلعي انتظامیه صوبتپور لخوا څخه د اوسنۍ سیلاب او بارانونو څخه په ځپل شویو سیمو کې د راشن ورکولو لړۍ دوام لري. په دې هکله د تحصیل سید محمد کنډراني په ځپل شویو کې راشن وویشل شو. په دې موقع باندې د ټولو انتظاماتو د جاج اخیستلو لپاره اسسټنټ کمشنر سیف الدین کوسا د تحصیل سید محمد کنډراني د ډسټریبیوشن پوینټ کتنه وکړه. په دا موقع باندې هغه ویل چې په خپل ځپل شویو کې د راشن د ویشلو عمل په خوا پاکه توګه جاری دی. په ټوله ضلع کې په ځپل شویو سیمو کې خلکو ته مرسته ورکول زموږ لومړۍ ذمه داري ده. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله په امان.